جس شخص کی سکونت دو جگہ ہو وہ نماز کس طرح پڑھے گا؟ سوال یہ ہے کہ ایک شخص کے دو جگہ پر سکونت کے مکانات ہیں، ایک پشاور میں اور ایک ایبٹ آباد میں۔ موسم سرما میں پشاور میں رہتے ہیں اور موسم گرما میں ایبٹ آباد میں رہتے ہیں۔ دونوں جگہ اہل و عیال ساتھ رہتے ہیں۔ آیا یہ شخص مسافر ہوگا یا مقیم؟ جواب یہ ہے، اگر پشاور اور ایبٹ آباد دونوں میں اپنے مکانات ہیں اور ساتھ اہل و عیال بھی ہے تو دونوں جگہوں میں مقیم شمار ہو کر پوری نماز پڑھے گا۔ محترم مسلمانانو، یو کس داسې دی چې په پېښور کې کور دی او ایبٹ آباد کې کور دی، نو د یخنۍ په موسم کې د پېښور ته کډه ویسي او د ګرمۍ په موسم کې د ایبٹ آباد ته کډه ویسي. نو آیا دی چې د یخنۍ په موسم کې پېښور ته لاړ شي نو دی به هلته کې سفرانه مونځ کوي او که نه پوره مونځ به کوي، یا د ګرمۍ په موسم کې ایبٹ آباد ته راشي نو دی به هلته کې سفرانه مونځ کوي او که نه دی به هلته کې پوره مونځ کوي؟ نو جواب دا دی چې د کوم ځای ته کډه ویوړله نو دی به هلته کې سفرانه مونځ نه کوي بلکې پوره مونځ به کوي. بلکې که د پېښور ته کډه ویوړله د یخنۍ په موسم کې نو او یخني دی چې کوم دی نو هلته کې وباسي، جمع هلته وباسي، نو دی به پوره مونځ کوي. که دی په ګرمۍ موسم کې ایبٹ آباد ته راغی، کډه ایبٹ آباد ته راوړه، نو دی به په ګرمۍ موسم کې ګرمۍ موسم وباسي دی، نو دی به په دغه ایبٹ آباد کې دغلته کې به دی پوره مونځ کوي، سفرانه مونځ به نه کوي بلکې پوره مونځ به کوي.